د پاکستان تازه اقدام له طالبانو د پاکستانی طالبانو مشرانو ورسپارلو غوښتنه کړې دا چې طالبان به ورسره ومني او که نه جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تحریک طالبان پاکستان په تیر 20 کلنه جګړه کې د افغان طالبانو سره اوږه پر اوږه له امریکا او تیر جمهوري دولت سره وجنګېدل، ستړي شول، قربانۍ یې ورکړې، خو د دوی د بریا لپاره اوس د پاکستاني دولت دا هڅه روانه ده چې د تحریک طالبان پاکستان مقاومت نور خاموش شي او هغوی یوه طرحه نه یوه طرحه باندې له جګړې لاس واخلي. د ډلې د پاکستاني دولت سوله رد کړه، خو ځکه نو اوس پاکستان پر نورو لارو چارو کار کوي ترڅو تحریک زیانمن او له جګړې کولو وغورځوي. پاکستان یوه موقع دا لري چې پر افغان طالبانو باندې فشارونه زیات کړي چې د تحریک طالبان مشران ورته وسپاري، خو طالبان به دا کار وکړي دا چې پاکستانی طالبانو د اسلامي نظام راوړلو لپاره جنګیږي. نو که افغان طالبان د یادې ډلې مشران ور وسپاري دا به د دوی د دوه مخې توپ ښکارندویي کوي چې خپل اسلامي نظام غواړي، خو نور چې اسلامي نظام غواړي بیا یې نیسي او دښمن ته یې سپاري. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې تحریک طالبان د افغان طالبانو له بریا وروسته د انسجام په حال کې دي او جګړې ته چمتووالی نیسي. بیل روکیو د لانګ وار ژورنال مدیر چې د ترهګرۍ برخه کې کار کوي وویل که پاکستان له افغان طالبانو هم وغواړي چې د تحریک طالبان مشران ور وسپاري نو نتیجه به د دې ځواب نه وي او افغان طالبان لکه پر القاعده چې یې ننګه وکړه د پاکستانی طالبان مشران هم په لاس ورنکړي. روکیو زیاته کړه چې په ځانګړو دلیلونو طالبان دا کار نه کوي او د القاعدې غوندې تحریک طالبان هم ساتي. نوموړي دوه عمده دلایلونه وویل چې دا دواړه ډلې د طالبانو بریا کلیدي رول درلود او په تیرو 20 کلونو کې له دې ډلې سره اوږه پر اوږه وجنګېدل او په دې برخه کې زیاتې قربانۍ هم ورکړي دي. افغان طالبان څه وایي؟ په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې تړنګلې او طالبانو پر ډیورنډ کرښه پاکستان ته ګواښ کړی چې د اغزنتار د لګولو اجازه په هیڅ صورت ورنکړي، خو پاکستان بیا وویل چې په دې برخه کې مونږ قربانۍ ورکړي او دا پروژه به حتمي بشپړوو. له دې څخه داسې ښکاري چې د وخت په وتلو سره د پاکستان او طالبانو اړیکې یو له بل سره خرابېږي او ښایي نتیجه یې ډیره بده وي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.